أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. دلمرني دغه آیاتو رابط د ما قبل سره رابط دې ته وایي دا د قرآن کریم مضامین داسې دي لکه یو تناو یو زنځیر یوه کړۍ په بل کې باندې داسې ګرد ارتباط سره لري. نو د دې رابط خو د ما قبل سره استشفا دی چې هلته په هغه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم کې خو هغه اصلي مهمه خبره د قرآن کریم چې د خدای اعلی وحدانیت ته خلک را بلل او هغه چې کم خلک را وبلل که استشفا دي درې ډلې خلک تېر سوي وو چې مؤمن وو کافر وو منافق وو یوازې کم یو را بلل یو یا ایها الناس یې ذکر کړی ولی ای انسان بالا که ته منافق یې که کافر یې که مؤمن یې د الله عبادت وکړه. نو ولی دلیل چې شدی بارل خو کې خلق یې دا خلق د کړی دي که دا خلق د ستا د بدن ستا د پلار د نیکه که دا بت کړی دي که دا د المر کړی دي که دا د سپوږمۍ کړی دي چې خلق د الله کړی دي عبادت بل چاته ولی که یا ولی انکار که د سره چاته عبادت نه کوي د منکر سره عبادت نه کوي څوک بل چاته کوي یا خو بت کې به کوي یا به قبر ته کوي یا به سپوږمۍ ته کوي یا به غوایي ته کوي څوک ګر سره نه کوي. نو خورتیس د الله عبادت وکي په دې کې پر انسان د نعمتونو را حساب کړ. دا نعمت یوازې د منافق سره اختصاص لري کدا د مؤمن سره او کدا د کافر سره دا چې خلق د ټولو کړي دی الله عزوجل پر ټولو د انعام والاسمان درته چت ګرځولې دي دا یوازې د مؤمن د پاره دي خو کافر هم دغه اسمان استفاده کوي منافق هم کوي مؤمن هم کوي. ول اسمان او بنازل کړي دا او به یوازې وس مؤمنان شي خو کافرانه تر دې صفات شي فلټر چې نو علاوه وز ماغه شي او عبادت ماغه نه کوي انکار کوي. دغه قسمه څخه دلایل را شروع. بل مهم هدف د قرآن صداقت د پیغمبر صداقت وو برلکه په د قرآن کې څوک شک لري ورلجه ګرځي انسانانو پیرانان سره یو ځای سي درې آیات دي جوړ کې نه په خوا جوړ کړی دي نه بیا ولا که جوړ کې نه شنو سه جوړول خو ماته ومنه شکست ومنه چې واقعي دا سړی رسول دی واقعي دا قرآن کریم د الله کلام دی ول در وسه اچا یو آیات نه کې جوړ دوه نه کړ جوړ درې نه کړ جوړ دغه دلایل را روان وو په دې دلایل سلسله کې ګوره اول د انسان تخلیق ریات کی اسماني وريات کی او بو میوي و دغه شان ګرد ورته وريات کا کسیس خبره ته پامي دا خو ګرد ظاهري نعمتونه واسال عز وجل باطني نعمتونه ورثابه باطني نعمتونه نو چې شي علم دي علاوه ته ګور انسان ما پر تا دون احسان وکي تر ملائکه مل ورکړي دا بیا غټ باطني انعام دي چې ملک ستاسو مقابله کې سلام وکړي ورسوک شاته ماته وای سلامي درته خلق وای نو ملائکه و انسان ته سلامي و الو سلامي د سجده په باندې کې ورته ولا سجده ورته وکړولې نو علاوه دا ما درکې د احسان کده استغفر کمال
خدا ما درکې نو چې ما دغه نه کمال در کړی دي تر ملکو مې لوړ کړی. عبدالرحمن بابا څنګه وای رب وتعته د ملکو مقام در کړ ته په خپل د خپل ځان جګه او خر کې نو چې په خپل ځان غوي او خر جوړه دا خو ستا کار دی کنه الله خو د ملکو مقام در هغه لوړ مقام در کړی دی ملک ته سجده کړی ده تا چې نه ویل چې ملک ته سجده وکړه کله چې په دې مضمون پوهیږي چې انسان را ولاړ شي د ملک پر نامه باندې سجدي کې جبرائیل ته وایي چې مسلمان بلل کېږي که کافر لاړې مشرک مګر ملک چې انسان ته سجده وکړي مشرک نه بلل کېږي الله ورته دي ورته وکړي نو دا بل معنوي انعام دی پر راپورته کوي چې ته پر کوم ځغلې چې ایمان نه راوړي برابر کېدای شي په دې اسمال کړي پر لواغوسته شوی هغه ظاهري نعمتونه وريات کې چې الله ومنه وسه باطني نعمتونه وريات دي باطني نعمتونه آیات کوم ځای شروع کیږي واذ قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خلیفه هغه وخت در پای اور پیات کوي پیغمبر خپل هم او د انسانانو ته هم چې ستا رب ملائکه ته ول زدلته په جمزکه کې یو خلیفہ جوړو دا خبرې چې دي یو مقدمات ځان ته لري. اول دوار د ملائکه پیژندل ملائکه څوک دي د ملائکه او تعریف په تفاسیر کې دا څه دي چې د ځینو انسانانو په ځین کې دا ده چې دا ملائکه لکه چې د شذ رقم دي انجونی رقم دي ملائکه د ذکورت او د انوثت څخه پاک دي په ملائکه کې دا نشته چې دا نر ملک دی دا شذ ملک ده دا څه نه لري د مثال په توګه دا د بل پرونا دا وسنر د کښه که څوک وایي چې دا نومې د رونا د شذ پر رقم دی او نو نه څوک دی نر هغه ته وایي چې په مقابل کې شذ لري شذ ته هغه ته ویل کېږي په مقابل کې نر لري بره توالد تناسل جاری شي کې په ملائکه کې نارینه او شذ نه نشته دا یو صفت چې دا که څوک شذ بولي غلطه عقیده ده کفار به دا غویل برل د ملائکه د الله لونی دي نو دا غلطه عقیده او شرکی عقیده او کفر عقیده مؤمن بدانه وای مؤمن وای دا د الله نورانی مخلوق دی الله د نور څخه جوړ کړی دی نور رونا د رونا رقم جوړ کړی دی اجسام لطیفه دی اجسام لطیفه باریک اجسام دی داس باریک اجسام دي چې درندار ان وتلی سي لکه رونا چې تر وتلی سي په هیڅ نه دی بندي چې تر دغه ځای دان نشي وتلی او په مختلفو شکلو ځان کولای سي چې الله کچیر امر ورته وکي الله وغواړي وس دا په یو انسان په شکل ځان بدلولای سي جبرائیل امین به نبی علی السلام ته گای وحی راوړل په شکل کې د مادحیه الکلبی رضی الله عنه چې ډیر حسین او جمیل صحابي گای به داغه په جوله کې رالی خلکو چې داغه صحابي دي چې راي په پیغمبر جبرائیل ورته و بیا شاوه حدیث د جبرائیل سیس په مشکات طالبان اول حدیث داغه د شروع کیږي حدیث د جبرائیل په نامه استلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر یو داسې سړی مجلس ترالی تک تور ورشتان تک سپین کالی خو د انسان بدن دی نو چې بیانې بیا چې پیغمبر ادا جبرائیل تستیجن در شاوه ګوره ملکه په مختلفو شکلو کې دایسي د خاور څنګه د جوړه د اور څنګه د جوړه د نور څخه الله جوړه کړي او ګناه یو ثانیه قدر د الله پاک د امر به امرینه کوي چې الله ورته وایي کوي او بل ملکه چې د دې علم محصور دی جزئی علم ورسره دی پراخ علم نه دی ورسره د انسانانو کې دا مشهور ده چې د ملائکه او علم تر انسان ډیر دی هغه خبره سی نه ده نه چاته وای براوي د مور نوم ملائکه د اسمان د ملائکه زده اوس ورته د اسمان د ملائکه به خې ډیر شیان نه جزده د اسمان ملکی چې د کم کار لپاره الله جوړ کړي داغه واخه ته پیچ سر نخلاصي داغه د لپاره جوړ نه د ګر سره نو کله په خبره وسپېږي موږ بیا فرض کو د مثال په تور ملکه چې د ملک ته چړې وسوي چې شذ څنګه خوند کوي دا په خبره ده دا معنی کو زده کړی ده نه د کوزې شوک را سرستانه مشي ته اواکی کو ملک ته چې نر څنګه خوند کوي شذ خو په یری چې د نه راځ څنګه منفعت اخلي لکه نر چې د شذ ساق اخلي شاوانی قوه ده ملکه نه د نه د شاوات خوند اخلي نه د شذ د شاوات خوند اخلي یا د سر راس ادنا ورته پلمیټ څنګه خوند کینو ملائکه پلمیټ خورلې دي نه خوراک کوي نه چشان کوي نو د ملائکه مبارک په عقیده سره رواني نه نر جن شذ د نور څخه الله جوړ کړي د اور یا د خاور څخه نه پیدا نور جلاد پاک صفا شي دي او دی د علم محصور دی ځکه د دې خواهشات کم دي لږ دی ګرد مرد الله په عبادت کې غرق عدد او تعداد څونه قدر دی روح البیان د دې لپاره د دې د ډیرشت لپاره یو مثال نقل کړی دی نو قصه ده
هغه دا ده چې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته وختی چې الله وغوښتي په معراج کې خو جبرئیل امین د نبی علی السلام سره تر اوغه سدرۃ المنتهى پورې ورسره و ورسته بارج نبی علی السلام رخصت کی ول اخواته بالا زنه سپلا در اخوا اجازه بالا زنه لرم نبی علی السلام الا تدون نجیس فکان قاب قوسین او ادنى هغه جلادی بار انسان تعبیر نشي پکولې باړي در بسره ملاقات وکي چې الته جبرئیل نو ورتلای د انسان علوات ته معلومه چې انسان سونه لوړ دی انسان هغه ځای ته ځي چې جبرئیل بالا اجازه نه لري پیغمبر علیه السلام خو انسان دی خدای عبد الله زوی دی د عبد المطلب المسی دی مګر دی هغه ځای مقام ته اعلی وصل کی چې جبرئیل چې د اعلی پر ټول ملائکه کې مخربه ملکه هغه بالا مرته اجازه نشته بالا اخواته ته پوس وکړ نو دغه سفر کې جبرائیل ورسره مرګري دي نو یو ځای داسې بلخانه د ازنی چې داسې ورخیږي چې خلک په شروانی بلخانه ته ځي ملائکه پر لپسې دي کتار ته خيږي نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین څخه پوښتنه کوي بروي ای وروره دغه ملائکه چیرې ځي تاسو کوي جبرائیل پته کې زم په خدای کې خبرم چې ته چیرې ځي هدف کې کم ځای دی خو ځي چې زه الله پیدا کړم په دغه ځای کې دغه کتار روان دي د ملائکه او چې یو ملک مال دلته د بیا په خپل عمر عمر نه دلته ما باج دار روان دي دا نه ویږي چې ودلته تیر رسوله بیا غته نسجل بیا بلد او چې زه خدای پیدا کړم دوه انوار مې ملک نه پکښ کې دلې چې پلان مې دلې دا پلان نه او دا کتار دی روان دي د جبرئیل بسونه عمرې بارد واره و در د بارے راس شدي څه پښتنه د یوه ملک څخه په درفتار کې بارے ول دغه ملک چې دلته جي دا خو رواني دي دا کتار تخپل د څومره تعالی پاک څه وخت جوړه کړي جه بار ورته ول چې دا ملک ول الله عز وجل په 3000 کال کې یو ستوري جوړي په 3000 کال کې یو ستوري جوړي ځکه الله پیدا کړم دا غره ایسي 4 لک ستوري جوړ شوی په 3000 کال کې یو ستوري جوړیږي او چې زایمه 4 لک 400,000 دونه قدر ستوري زما په یاد چې جوړ شوی دي اوس دا د څونه ټیم د څونه وخت څه پر ارسول یو 3000 کال ورکه نو دا چې د دونه ټیم د بیان د لیدل شوی چې رسې بیا بل باره کې عادت خپل لار کوم نو چې عادت د ملائکه او چپل الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو د الله لشکری د الله سما سوا نه نبی په خبر دی نه ولی په خبر دی نه ملک په خبر دی الله ازما پر لشکرو زعلم در په کائنات کې زونه مخلوق لرم ګوره دای بیا چې عادت دی هغه پاکي او صفایي د خوراک او شنګ او کوزدا او واده او احتیاج شي نه لري ګرد مرد الله په عبادت مخلوق هغه ذات چې د نور پیدا دي او په هر شکل کې درسي دا ملائکه د تعارف ته سوکي کبه ملائکه چې په شذو ترجمه کول یا په نور ترجمه کول دا غلطه خبره ورته داسې نه ده کته ونرشه چې داسې نه د نر دي نشيږي په قران کې زمائر د نر ورته راځي کیږي موږ په قران کریم خو د الله و نعمتم زمائر د نر راځي کیږي د مذکر هغه تشریفات دي نر ته شزه مشرف نو چې په لپاره زیاده په مشرف نامه یاد ک مشرف نوم د نر چې ذکوریت پکې کی د سینې چې واقعي الته ذکورت الته نسته کله په خبره تاسو په دلیاس موږ به بل مثال پارس یو سړی راشي ابل سرته تاسو څه وخت ترالاست وسوتاري خو یو دي تاسو دلته چیرو جامه چیرو خدای احتراما د جمع لفظ ورته استعمالي تاسو څنګه رالاست التم دغه احتراما د نر کلمات ورته استعمالي د ملک د فار د نر ضمیر ورته راځي کیږي مګر خدای سره نه ده چې دینو په واقع کې نارانج یا شي دغه څخه پاک دا مزدس بل پیرانانج د آیات ګرد پر دې موقوفه دی عبارت په خبره بیا پوس پیرانان چې دام د الله عز وجل مخلوق دي دا مخلوق به الله د اوره څخه پیدا کړی دي دا د اور دا بیان د خاور څخه دی دا بیان د نور څخه دی د اور څخه دی د تم الله عقل ور کړی دی ایمه دماغ ور کړی دی خود د په دماغ کې د خیال په لو تر عقل غشتلی دی په انسانانو کې په عمومیت تاګه عقل تر خیال په لو غشتلی دی خیال په لو خدای پر لسپور کې داسې به کور داسې به بلډینګ داسې به مټری خو عقل ورته وای باروي 25 کار دي چې دي کسب کمال دي چې دي چې تابع ځان ته بلډینګونه فرض کړ څلور مینه غانې دي فرض کړ څلور اولادونو نارینه ګرد تاریخ ته مټر ولا په چی خلق سره جوړي خو عقل ملامتي بروي قرار شهر ځان و پیژنه پر دې کې به خالق قوا غالبه ده په چا کې خالیات غالبه سي هغه انسان د ګرد خلکو د شی وسی استفاده نه ځین کی روز د غبور زمونه سمول استفاده ولې نس کول پر دې ټول باندې واقعیت عقل نه دی غالبه دماغ هغه خیال پر غالبه دی پر زموږ
دی چې خیالي شیان په ټلویزیون کې ونی دی چې دا واقعي دي دی چې د امریکا ژوند دی دغه رقم بابا هغه د یوې ثانیې دپاره دغه ژوند داسې جوړ کړي فقط بټن یې پر واره دي بټن چې چیر شو عکس واخیستل بهلا خو د دوی همدغسې دربداره ژوند دی لکه دا زموږ هغه یو خاص صحنه یې درته ښکاره کړه دی چې د هغو ګرده ژوند جنت دی دا رقم دی اباس ته د څه مځکه ورکه ده نه د پلار په کول کې نه د ملا په کول کې نه د خپل پښتونوالي قدر ورمعلومېږي نه د اسلام کې بله اوایي درته ګرځي ورته اریان چې دا اوس دی چې پیری زمړي دغه رقم شي د ده پر عقل خیال غالبه دی چې دی د هوس د دغو شیانو څخه چې دی بس ډېره استفاده کوي د اعلی د اوامرو پابندي دی نه کوي کېدای زما په خبره پوهېږي نو خیالیات چې پر غالبه سوه دا بل مخلوق دی دا د یوې ډلې څه وخت پیدا سوي دي تر انسان په زرو کلو د مخه پیدا سوي تر انسان په زرو کلو 80,000 کاله مخکې دلته په دې مځکه کې حکومت ملایکه او دغه پیرانانو کړي 1000 کاله پیری دلته حکومت کړي دا د مځکې انتظام الله د پیرانانو په لاس ورکړي دي اوس آیات راځو کرا خبرې ته درالو چې حکومت ته چا په لاس کې دي د پیرانانو او دا تر انسان 2,000 کاله کته سو دا څونه زورونه یادي اوس خو چې دا خو موږ د تفاصیل پر نگاه ژغېږو کته سو وس د ساينسدانانو ته ورسي چې پر یو شګه د تحقیق کوي وای د 10 میلیونه کاله کې اوس ورته وای چې 10 میلیونه سونه ډیر جنو دا غسه د جهان دوغه ورده سلسله لري نو د پیرانانو په حکومت کې تام ځکه د پیری خو ما درته چې پر دماغ خیالات غالب دي بس خپل خیال او هوس پابند دي اوامر ته د الله عزوجل متوجه نه دي چې د الله نظام په ځکه کې پیاده کی دا خو یو مشکل دی بل مشکل یې دا دی د مځکې څخه د پر استفاده نشي کولای ولې د خوراک یا اډو کې دی غوړ یا دونو کې یالته به دغه رقم شیان خوري چې هغه هیڅ خوراک نه دي خدای غته د خوراک ده د املوک څه پیژني د مځکې څخه د املوک استعداد څنګه را استخراج کېدای استعداد دی نه لري د عام استخراج دی د مځکې څخه نشي کولای کېدای سي مضمون ته متوجه یاست اندوانه نشي را ایستلی خو ضرورت نه دی د اندوانه زه کوم اندوانه دی نه خوري انسان کې چې د ضرورتونو ډیر دي خواهشات دغه د شهواني قوې ډیر دي د مځکه نفسي لکه دا پس وکنه دا وکنه معادن دي د زمړي را باسي په داشت په غره کې به وبټي دلې نه اله راوړي په کلی کې کښې دي کرا متوجي هغه سم میوه ورلره ورکي بندي چا پیژند بانجان چا پیژند رومي چا پیژند شلغم ګوبي چا پیژند دا ګرد د شتشيان دي دا انسان متوجه سوی دی بیا پاره میکړي دي کلی ته راوړي تو انګور دا انځر خطیس لیدلی اسباب په غرو کې ماته کیږي بیا چې کلی ته راوړه دا نو په پیری کې بل دغه استعداد نه وو کله سپیری ته اوس پیژنې چې دی هغه قوی خالیه پر غالبه او د دې استفاده د مځکې د متاع او د سامان څخه لږ ده نو استخراج لږ کوي کوشش نه کوي په مځکه کې آلات څونه شیان شو چې پرون موږ ویل چې والارض بعد ذلك دحاها اسمان چې جوړ کی به مځکه ته دحوه ورکړ دحوه دغه چې په دې کې دغه استعدادات کښې شول چې دا به توت شین کی دا بل انار شین کی دا برومي شین کی دا په پلانې کی دا په پلانې کی دا څه کارونه وسنی افسته کیږي دا به الله ورسته پکښې کیشو نو خدای استعداد باید راوځي په کار ولويږي پیری دا کوایس نو د پیری کار لو چې گیس وبره په جمزکه کې بیلرو چې ګیو خرمستي بل کار نه وو ولې خو خیالي خو پر د غالبه د عقل پابندي لرنه د اوامر د لرنه او د مځکه باطم لکه فقط لو چې ګد لو پر دی پر ځکه چې د خپل زمانه چاته شي بوله چې به باقي انسان دی چې دی چا په شنو ورزي دغه کیسه شروع نو الله رب العزت ملائکه پر مسلط چې داسې کیده ځکه معتله پرېشه ده هغه څنګه کفر پرته ده فقط د خپل ضرورت حالي نور چې پر لاس ورځي هغه کی نو ملائکه پر دې مسلط کړه ملائکه پر دې غشتلې دي په پیرانانو باندې نو پیرانان کندو کفر کړه د تیغه وکړه مړای کړه څوک په سواخ د غرو څوک جزیرو ته په سواخ ځکه د دې د شرف امن کړه نو د مځکه حکومت الله عزوجل ملائکه ته وسپاري وزره کار دلته د چي وکي حکومت وکي پیدا ونه کړ ملائکه ته چې وسپاري په ملائکه وکي خو عقلي قوه خو غالبه ده خیال پلو شهوت خو ملکه لرینه خو بیا د مځکې استخراج نشي کولای بیا د مځکې استخراج نشي کولای ملائکه اوس ډوډۍ ته ضرورت لري چې وي هغه ز غنم ولي کرم څه د پاره کوم یې چې داګر ځکه غنم شي خدای څخه یو دانه غنم نه خوري دا وایي ته کان ولې ځم خو ځان ګور نه خورم داګر ځکه د انګور ډکه خو یو دانه نه خوري د ابراهيم عليه السلام قصه سپیا د طالبان په قران کریم کې هغه پوخ کېلګي کباب ورته کښ شو دی لاسر زن ورته ناس هغه د واخی بر دي پوګ بر ملک وګره خوراک نه کوي نو خو نه کباب زده دي نه کړه یزده ده نه د مسافه د میوه زده دي پوجنان خو الته پرېږده درته ځکه معتله پاته ده
سیدی هغه د عبادتو نظام یې ګرد عملي کړی دی، مګر خو بل چې د دنیا د ځمکې استخراجات مکنونات را بس هغه کې معطله ده نه کېږي. نو الله رب العزت د ملائکو خواته دا پیغام ورپېښ کړي، بهرحال په دې ځمکه کې زه یو بل خلیفه جوړوم چې هغه داسې خلیفه وي چې هغه کې د عقل خوا غالب وي، خیال پلو خو هم لري، خیال پلو ته چې کې ګناوي به هم کوي مګر عقل به غالب وي، هوښیاران خلک به پکښې کې ډېر د الله اوامر به پیاده کوي او ځمکه به معطله نه پرېږدي او ځمکه به معطله نه پرېږدي. سراش به تر دغه نه اندازې پخوانو خلکو به ځمکه یک فصله کرله، سراشې ډېر سو 2 فصله سوه 3 فصله سوه، اوس یې 4 فصله مړی کوي. 4 فصله ځمکه تاسې پېژنئ چې د کاله 4 واره حاصل پر اخلي، چې دا یو ځینې ربي ټکټر په پسې دی بیا یو کې بلې وراچول، چې هغه ټول کړی نه ټکټر په پسې دی بیا یو کې بلې وراچول. اوس د استخراجات تمام نه لري. د ځمکې هغه استعدادونه چې الله پکې کې ایښي الا یوم القیامه به انسان ګرځ راوباسي چې دغه استعداد په ځمکه کې ستا دغه معادن پکې کې دي. درته ویل چې څو کاله مخکې ګیس خلکو پیژني کیسه راوېستي کرا په پایپ کې درته روان دي، د کومه ځای روان دي وجه ته چې څه پام شو دا څونه قدر دماغ دی چې ګیس په سوي کې لګیږي په چمن کې څنګه بیا دا خو یو هوا ده د یزما چم زری کښنی سری ورته جوړ کړی د وبو مرکز په کوم ځای کې دی دای بیا یې ابلت دا نه پیری کول نه ملکی کول نه ضرورت ورته غته ته کول څه. نو الله عزوجل دا خپل هغه حکمت چې په جمزکه کې د کوم شي نشو د انسان په ذریعه را څرګندي ملک دار څرګندولای سو ولې نه خو ضرورت نه پیری دار څرګندولای سو ولې نه خو ضرورت نه او حکومت د پیری دی پرمځه کبار د حکومت ور لراور کی او د حکومت د خلکو پر چام باندې ناپاکه کی حکومت سره خراب کی نظم خراب کی. نو الله دای په واخستي ملائکه ورته راوست او ملائکه چې دلته په جمزکه کې حکومت جوړاو د پیرانانو سره جهاد کوي هغه په اخسته شیطان علیه لعنه دی مشری عزازیل ور سره دی د دې عبادت کوي چې د خلافت تمځکه ملائکه واخستي وای شیطان ته نو بارم ځکه پراخس کای بدلې پر منځ پر ځکه ولاړ بیا په پاواس په اسمانو کې به ولاړ بالا دا ګردم ځکه دا ګرد اسمانونو ځکه د پاره دی خو امیر صاحب دی د پاره ځکه بس وګړه خپل عبادت ورته کوي. د دغه عبادتو د لارې څخه چې د عبادت په ځکه کې په اسمانو کې ویلو په ګرد الله کې دته یو غرور پیښ بهر نو زيو سيمنو کزه نوای د الله تعالی مخلوق نو لږ دی دون ازادي ته بل چا تعالی پاک ور کړل تعالی دلته دا استخپل ذاتی استعداد دی. دا هغه وخت په دازړه غرور کبر نه نوتی وای نو څوک عبادت کوي که څوک تهجد کوي که څوک علم او تدریس کوي دی باید ځان و پیژني چې زیم څوک د شیطان ځان ورکسو د ځان غټ ته معلوم شو چې دا پتا کې یو تاثیر ستنه الله په داګر د مخلوق ته ولي غوړه کړ د الله احسان یې کې چې دا د الله فضل او کرم دی. نو دا خود د خپل غرور دی کوي ملائکه دلته د حکومت کوي او الله پاک د ملائکه سره مشوره نه اخلي چې الله ځنی بیریږي کله چې خبره پوسس آیات تبارک اعظم چې الله ملک ته ولې دا وای چې دلته انسان جوړوم هغه انسان به دا رقم شي چې په دې کې به د عقل او استعداد پروتي چې عقل او استعداد هم تر ملک الور او په دې کې به شهواني قوامه څپرتای شهوت نو چې شدید د سترګو شهوت ش منظر ش خوندور کی د جیب شهوت ش خوندونه ش خوندور کی د غوښ شهوت شاوازونه ش خوندور لرور کی نه دی دا د شسجمه شهوت څونو عطورات کې ته د عطروالا دکان ته ورسه په خدای کې نو مان پیاد وز دا ولي خدای د انسان شهوت چې دای مړی ده نه لري د جنس عطر جوړ کړ د ګلاب یې جوړ کړ د سنجیت یې جوړ کړ د پلانیت یې جوړ کړ د پلانیت یې جوړ کړ وس کدی موس د سجمو شهوت یې واځي ولا کومړي د خوراک ته خیال ته پرد چې سره کم شوازي بیکری ته ورسي چې د مربای وجوبیان د جوړی کړي میوه کې ورسره د سبزی فروشي دکان ته چې ورسي چې د کومه ځای راوړي په انسان کې دغه نسره شي الله یې شته اوس وشي په انسان کې رااله د عقل کمال ته چې وګوره چې د خلکو په شمول اسمان سره خبرې کوي او اسمان ته ولاړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا کمال چې وګوره دلته سره شي ته وګورم ځکه پر قرار نه پرې مال د کاله څو وار اړي نو دغه یو مخلوق چې در دواړو بالا وختي کامیاب هم تر پیری کامیاب سو هم تر ملکه کامیاب سو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل امین نه استخدامه چې اورورته داسې وکړه ملکه په خدمت کې روانه اولیاء الله ځینې دي پیرانان یې مسخر کړي دغه سي مسخر کړي لکه خرچ د سړي په لاس کې کارونه پکې دغه وکړه پر یو چا باندې د مثال په تور پر ځینو خلکو جنیات ښکارا سپیرانه بیا د اولیاء الله یو دم پر کې ورځي کنه ورځي ځین د سبيري جاديږي دوه تسلط الله په دې کې په انسان کې یې شي دي. نو دا خبره مال ملک ته وار ولي ور پېشي
خو حکومت د ملک په لاس کې دی. لکه سړی چې رتبه یو ځای انجاموي په رتبه کې څه نقصان یې باره هغه امیر او پاچا ورته وایي باره وایي زما اراده ده چې په دا چوکۍ کې پلانی سړی مقرر کړم تا ایسته کړم. اوس دا معنا چې دی د هغه څه بیریږي فقط خبرې یې چې هغه ذهناً وجه ته اماده سي چې ته دا کار سم نشي انجامولی پلانی سړی درته تعلیم یافته دی هغه دا کار ښه انجامولی شي. نو دغه خبره الله داسې وریادي ګوري ورته وایي هغه وخت فیاد کړه قال چې ویل ربک ستا رب و نبی علیه السلام ته خطاب کی چا چې ویل للملائکه و ملائکه چې ویل دا ملائکه مغه ملائکه د اسمانو غنه دغه چې د ځکه حکومت چلی خدای پر چوکۍ باندې مقرر دي دوی چې ول څه انی ز چې ام جاعلون ز جوړوم کيم خلقيوم کيم فل ارض په جمزکه کې خلیفتن یو خلیفہ او نائب لره زه په جمزکه کې دلته یو خلیفہ جوړوم چې هغه بل تزما خلافت کوي هغه زما احکام به پیاده کوي او هغه کوم شیان چې دی ګورې ابل چې د بم فهمه زما احکام به پیاده کوي احکام له ملائکه نه پیاده کول خو پیاده کوله مگر هغه اسرار چې په مزکه کې دی هغه مرا کش کی هغه شیان از ما حکمتونه را بر ملائکه د خپل مزکه کې ما دغه استعدادونه یشت پټ پراته په خزانو کې دا به څوک را بس مال ملکه ګوبې ځنی راستایس خدا وې زنه خرم ز ګوبې کوم سنو ابل څه کوم خدا شیانو ښکار کېدل په کار نشي د الله او قدرت مخلوق اریانسي چې په دې مزکه په دې سپیرو خاور کې دا څه رقم شیان پراته نو مې د خاور دي چې راپورته یو دای ګل ځنی راووس سره کوم خوشبوئی پاش سره کوم عطر پاش دا شیان چې خدا حکمتونه ښکار کېدل په کار بل خبره خلا ده هغه شرعي احکام چې دي شرعي احکام چې ملکه پرانس پیدا کوله ولی په شرعي احکام کې خو دا د یو بل زنا کې د بل بحث پر جاری کی ملکه زنا کې نو حد څنګه پر جاری کی خدای مې حکم دی خدای دې مې ضرورت هیڅ ښکارا شي چې څوک چې زنا وکړي او سزا دغه دا برابر څنګه اصلاحات راځي که څوک غلا وکړي ملکه غلا کوي خو نه کوي څوک غیبت وکړي ملایکه غیبت کوي خدای نه کوي نو دا شرعي احکام په پراپراتوګه ملکه وی استعداد نشته پکې کینو نو الله غواړي چې دا ګرد اشکارا کې ورته ته عزت یو خلیفہ جوړو د خلیفہ تورته خو مفهوم دي نو انسان د الله نائب دی په جمزکه کې قالوا ملائکه ورته ول اتجعل فيها من يفسد فيها اتجعل اي اتغرزه تخلقيه په جمزکه کې من هغه څوک يفسد چې فساد کوي په جمزکه کې نو دا خودل ته فساد کوي نو ويسفك الدماء ويسفك دایبه تویوي الدماء ویني خو خدای د وینو ولې و به دا تل ته پیدا کوي بل ته بیا سوال ورېږي چې ملکونه په انسان څه خبره ده چې دا دلته ولې به دلته به ویني پلانې وای دلته دی پښتنه وکړل د الله عز وجل چې انسان چې شي د ته چې خلیفہ جوړ دا به کوم استعدادات لري الله استعداد وروشه او چې په دې کې شهواني قوام په مکمله توګه پرته ده په دې کې عقلي قوه هم پرته ده نو چې د مځکې دا ګرد هغه د الله عز وجل د طرفه چې مکنونات کې دا چې راوکړه او په دې کې حرص پروت دی نو چې حرص پروت خو کې مې لاس کلاوي د مځکې سره اوسې لاس ما جابله ته نه درکو نو چې به ما ته نه را پرېږدي خو جنگ د سي جوړیږي کنه دا جنگ جوړ کداې په خبره پوسس د ملائکه دغه خبره چې انسان وینه تویبي جنگ کې ملکه په غیب خبره تر اوسه انسان دی دلیدي فقط الله ور پیش کوي حضرت خلیفہ جوړ دا به د ستر او غرض د سوال کې هغه وینه تویبي نو دا څنګه ما له جواب خو اسانه دي چې دی پښتنه د الله څخه وکړه چې دا به څنګه خلیفہ الله د قواوی ورول چې دا دغه قواوی لري استعدادونه هم هغه درجه ده فساد هم هغه درجه ده چې بیان د اروپا په مرګ باندې نه په وینه مړې ده نه په داشانم پکې کې نو دی بار دغه ځای پر راپورته چې نو دا کایته څه سیری هغه شې صفات پکې کې خدای دا ویني هم توي وین فساد هم دلته خبرې نو ګوره بیا ملائکه دا خبره ولې خو الله ور وشول ځینې مفسرین وایي نو چې الله عز وجل زده سي مخلوق جوړوم چې دلته د شیان ګرد پیدا کیم شرعي حکومت هغه سم پیدا کی ټوله ام د مځکې مکنونات را وباسي او په دې کې بداس دا ولې را باسي د اسرار شی په پکې کې نو خو ملک ول سړی اسرار سي پای جنگ دي د مځکې ګرد جنگونه پر چا روان پر اسرار شي اوس کفار ته څه کوي چې راغلي خدای خپل سلطات پراخي برای چې یو ملک سره دوه دي درې دي څلور دي پنځه دي او زما حکومت کې و چې ستا حکومت نه چلاو نو خدای غره کم پر باغ او پر جایداد دم جنگ کیږي پر پیسوم جنگ کیږي پر سرایم کیږي پر مټر باندې کیږي نو خدای ویني توي ویني ملائک په دغه د سوالو کې یا د الله پر شوونه چې الله دغه حیثیت ورته وشو چې انسان دغه داخلي په دغه رقم خلیفہ دی او یادی ویل چې په دې کې د استعدادونو پراته دي د استعداد نتیجه دغه د چې دا بچش کیږي دا به د پر بنا کیږي دلته به بل مسئله تم استفهام طالبان هغه ده چې ملکه هم اجتهاد کولای شي اجتهاد یو شی ته نظر وکړ استنباط نه وکړ
ولی وای په هغه ځای کې اجتهاد رالی هغه یو سړی چې هغه مړی کړي و نه نیوي مړی کړي و په د توبې په تلاشو باره یو سړی ترالی هغه ډیر عابد او پیر و باره ما نه نیوي مړی کړي توبه مې خدای قبول کړي هغه غورځه نجس نه نیوي مړی انسانان ته وجي د توبې خبرې کوي وسه خدای سره جوړه کوي په وایي خرات بیات خاطر سود د جسړي انو هغه بار دی را ولاړ باره نو سل پر کوم هغه عابد یې په قتل کې شي شتاوي ماته دا خبره باره خو نو سل پرس بیا دا وخت یو عالم ترالی هغه چې ما خو دغه څه ګناهونه کړی زه د خدای سره جوړه کوایسم الله رب العزت ورته هو دغه ورته دا عالم ول هو د الله رب العزت دربار خلاص دي ارچات ارڅو ورتلای شي جوړه کولای شي الله پاک تر اوسه د توبې دروازه نه ده بند کړي بالکل ورتلای شي یو شرط ولري هغه د دې چې توبه دې وکړه بیا نو دا کلی پرېږدل ته د ستاده بد انډوالان ډیر دي د پلاني کلی خلک صلحاج اله تولارسه اله خپل توبه ساتلای شي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ألت صادقين خلق دي ألت بولارسي نو دای بار روان صبح یاد کړل ده تلی په ما بینس کې مرګ پرسو الله پاک هغه د ټیم شټاکلیو نه پاسه وختي ملائکه د رحمت او د غضب دواړي پر رالی او روح یې زمش کیږي بد سړی دی عمل یې نیک نه دی کړی د نور ټول یې زمش کیږي ته با کړل ده هغه دی ګوره خبره واقعي ده په ما بینس کې په سړی جنجال ولې سر کې یوه ځان ته کشي دلیل څنګه وای دا خود توبه په نیت روان ابل ځان ته کشي بارے دروسه نیک عمل یو لانه دي کړي خو ما زه توبه کړل ده اجتهاد لري ګوري اختلاف سره راځي بیا الله پاک فیصله وکړي بارے د امزه سره غاس کی چې اړ خاطر نږدې واغه واخلي نو هغه چې دی هغه د نیکانو خلکو کلی چې هغه ته نږدې هغه څوک په لويش څوک په وګز او غوځنی وګټي نو ملائکه اجتهاد کوي چې د اجتهادي معلومات دي ته وسه چې په دې کې دونه حرص پروت دي حرص پای خو چې دی جنگ وجدل دي نو د ملائکه پښتنه ته متوجه نو ملائکه څنګه وای قالو دی ویل پر الله سوال نکي فقط هغه کشف د حکمت کې چې نو په دې کې څه حکمت چې دغه فسادم کې او کې خلیفہ کوي قالوا ملائکه لا تجعلوا ايات غرزه فيها فدغم زکه کې مناغه څو یفسدو چې فساد بکی په جمزکه کې فساد هغه د استاد حکم خلاف کار کوي ويسفكوا او دای سفک تویول الجماع دیون ونحن مش نسبح پاکی بیانو تعالی علی استاد ذات پاکی خو مش دای بیانو خو ټول عمر سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد کسره د حمد است ونقدس نسبت د پاکی کو است ټول افعال ته ستا پر یو پی باندې سوال ولا کړو چې الله پاک د دې ولې د شي وکړه د دې ولې د شي وکړه د نقدسو د نسبحو د خبره ته به مو پامه نسبحو استاد ذات پاکي بیانو نقدسو موږ نسبت پاکي ستا ټول افعال ته پر یو کار سوال ولا کړو چې ولې د شي ولې د شي کله خبره ته متوجه ته نقدسو ته ځکه خبره ته استشم چې ملائکه چې دا خبر الله ته کول پر الله سوال کاوه چې ته ولې خلیفہ جوړه د الله څخه حکمت معلومه چې الله پاک نو حکمت په دې کې څه دي چې هغه دونه شریر دي ویني ته وي او چې پر هغه سره به خلیفہ کې حکمت به سي سوال نکوم چې ولې دا رقم کوي یا هغه نه دونه د نقدسو جمله په پای کې رااله چې موږ پاکي کوو د کوم خبرې ستا ټول افعال پاک بولو چې کوي بالکل حق دي خو په حکمت نه پوهیږي چې په دې کې څه سر دي چې دونه شریر انسان او کې د مځکه خلیفہ ګرځي قال الله پاک په جواب کې وویل ولئني أعلم ما لا تعلمون إني ذا أعلم وذا علم لرم ما پر آغا خبر لا تعلمون چې تسی علم نه پر لري الله په جنو بیا زف ويجم چې په انسان کې لکه دغه د وینو د تیوري استعداد چې پکې کیسته په انسان کې نو بعدای استعداد همسته چې د الله تعالی پر امین به یو په جمزکه کې عملي کې پر ځاني به د زنا حد جاری کې پر شراب خور به د شراب خور حد جاری کې کې انسان دلته پیدا نه سی وازي ملائکه دلته ملک شراب شي نو حد به څنګه پر جاری کې ملکه بزنا کوي نو حد به څنګه پر جاری کې خود دا تاسو نسی کولای دا انسان دی چې بزنا کوي به پر د حد جاری کیږي ام به شراب شابل ورته چې قدرې چلاق ورته ولي چې ولي کړي په انسان کې دوه قوې است که فساد کې د بل خو د اصلاح قوه ورسره اصلاحات هم را وستلای شي نو په دغه د خلافت لپاره ډیر وړ دی دا کم جواب سو جواب دوه قسمه دي جواب یو حاکمانه دی طالبانو متوجه سي یو حکیمانه دی حاکمانه دا د سړی چې خپل قدرت شي بره بازار کم زکوم خلاص نو بره د زوره سره څوک څه وایي حکیمانه دا دي چې حکمت بیان کې بره چې نو کوم خدای حکمتونه پکشي کیږي دا اوس حکیمانه جواب ورلره ورکول شي څنګه علاوه ورته بره اني اعلم ما لا تعلم بجستا سر نه خلاص ځه کله اس په خبر فوسسون دا حکیمانه سو که حاکمانه سو دا حاکمانه دی حاکمانه حکومتي جواب دی دی رئیس دی جواب ورکی خپل امر ته ورته داستا کار نه دزه پوهر
هغه خو حکمت پښتنه وکړه چې حکمت په دې کې څه دی چې دونه فساد پیښ شي او ته خلیفہ کوي موږ دونه تسبیحات او حمدونه او ګنام نکو الله په جواب کې نور ورته چې دا حکمت فقط دا ورته بر الاني اعلم ما لا تعلمون چې زه په څه پوهیږم په هغه ته نه پوهیږم په دې کې ما سره چاړ مکو په دې کې د حکمتو پښتنه ګسره مکو مګر دا جواب خو چې دی خو ښه جواب دی حکیم دی چې الله څه کوي هغه کوي دا الله څه پښتنه کوي چې ولې دسکه مګر حکیمانه جواب دی په فسیدی وعلم ادم الاسماء كلها نو د سبا د پاره ربط دغه دی چې سبا چې آیات شروع کوي نو د ما قبل سره ربط چې مخکې حاکمانه جواب ولر ورکول سو حاف الف ولا رس ولا د کاف سره نه د مشته د سبا د پر حکیمانه جواب دی هی او کاف چې الف ما بینس کې نه لري حاکم خو حکمران ته وای حکیم خو پو شعر ته وای دلته د وشاری جواب معنا وشاری څه معنا چې د ملکم سر په خلاصي چې او وای رښتیا کله اس په خبره پوسوي یو الف وای بابا ته ولې دا کې زه ورته د مخه دا غس کوم بل ورځ مطابق چې دا خو مطابق پایته پکې کې چې کوم دا یو مثال مخلوق کې پیش کی الته خو دې نه ده خو ملائکه حکمت غواړي الله بس په جزه پوهیږي مګر ورسته هغه حکمت هم بیان چې زه پوهیږم تاسو باید پوسی چې ولی نو یو زره حکمت الله پر د ملائکه زلې برای زه به نه درته ورشم ونسي د انسان سره په مقابله کې چې انسان یې ګټي کې ملک یې ګټي صدق الله العلی العظیم